سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. وقم په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. غواړم دې ویډیو کې د موضوع اړوند اتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې څو بزنس ماډل دي په امازون کې، هغه مشهور بزنس ماډلونه باندې د رڼا چې مخکې ویډیو کې ویلي ولو، یعنې چې مفصل یې وایو چې څه ضرورت دی بزنس ماډل لپاره، څه ډول سرته رسیږي. راځو لومړی چې د امازون هولسیل بزنس ماډل ده. په دې بزنس ماډل کې هولسیل بی ده، یعنی بی څخه معلومیږي چې فولفیلمنت بای امازون. دې بزنس ماډل کې دغه موږ جنس کوم پروډکټ چې دا به امازون ګودام یا ویر هاوس ته لیږو، یعنی د امازون په ویر هاوس کې به دغه پروډکټ ښودل کېږي، هلته به ورته لیږو. دوهم انویسټمنټ زموږ خپله ځان پورې اړه لري، څه ډول پروډکټ انتخابوو، د کوم پرایس باندې انتخابوو، څو دانې اخلو. خو حد اقل یو 1500 LLC غواړي، $1000 نور په کار کېږي، تر 1000 الی $2000 پورې دې ته حد اقل ضرورت شته. دریم چې د LLC لیمیټډ لایبیلیټي کمپنۍ، داسې کلمو له کوم برانډ له کوم سپلایر څخه پروډکټ اخلو د هولسیل لپاره، هغه له موږ څخه LLC غواړي. LLC یو قانوني بڼه ده، د په امریکا کې چې تو کله یو جنس اخلي او خرڅوي یې، ځکه تو هغه دغه له طریقه بیا رسیل سرټیفیکټ جوړوي، نمبر جوړوي، هلته به هغه ټکس ورکوي، کلنی ټکس ده. نو دې لپاره LLC ضرور ده. بل څه ده، دې کې به میټو لیسټینګ کوي. میټو لیسټینګ مخکې خبره باندې کړې ولې، یعنې دلته په هولسیل کې ته د بل برانډ شی خرڅوي، خپل جنس نه لیږي، هغه جنس تیار په امازون کې خرڅېږي، ته له هغو سره میټو لیسټینګ کوي. په هغو لیست کې ته هم ځان داخلوي، هغه کسان چې خرڅوي ته یې هم خرڅوي. نو دې کې نوی لیسټینګ نه کوو، میټو لیسټینګ کوو. بل په دې کې موږ پروډکټ هانټینګ نه کوو، په دې کې موږ برانډ هانټینګ کوو. لومړی برانډ پیدا کوو، برانډ څخه اجازه اخلو، بیا برانډ موږ ته خپل کوم برانډ به څومره پروډکټ په هغه نامه باندې لري، خپل نام هغه پروډکټ شیټ موږ ته لیږي. په هغه شیټ کې موږ بیا ځان لپاره پروډکټ پیدا کوو چې کوم یې موږ ته ګټه کوي، هماغه پروډکټ بیا خرڅوو. نو دلته موږ برانډ هانټینګ کوو. بل په دې بزنس ماډل کې، هولسیل بزنس ماډل کې شیپینګ پلان چې ده اکثرا بی ای ده، یعنې په دې کې موږ هولسیل بزنس ماډل کې بی ای کوو، یعنې بی هم کولی شو، خو بی هم دومره پرافیټ نه لري، هغه د بای باکس چانس پکې کم ده. زیاتره موږ بی ای بزنس ماډل کوو. په عموم کې هولسیل بزنس ماډل څه ده، د بل برانډ شی خرڅول، بل برانډ څخه اجازه اخیستل، او د هغو برانډ شی په امازون کې خرڅول چې هغه الریډي سیل کېږي په امازون کې. بل څه د پرایویټ لیبل ده. پرایویټ لیبل مخکې مو ویلي ولو چې پرایویټ لیبل خپل برانډ جوړول، په خپل نام باندې یو جنس په امازون کې خرڅول، یعنې په دې کې شیپمنټ پلان هم بی ای کېدای شي، هم بی ام، یعنې هم ته کولی شي چې خپل جنس پروډکټ د امازون ویر هاوس یا ګودام ته ولېږي، او یا خپل ځان سره ګودام کې کېږي، کله ته آرډر راسي هغه مشتری ته خپله شفټ کوي. بل په دې کې انویسټمنټ نسبتا نور بزنس ماډلو ته زیات لګېږي، ځکه ته به خپل پروډکټ لانچ کوي، خپل نوم باندې خپل لوګو باندې خپل پروډکټ جوړوي، هغه بل ته شفټ کوي، او وروسته به دې لپاره مارکیټینګ کوي چې په امازون کې نه وي، تر څو امازون کې خلکو ته شوسي، تر څو خلک واخلي، دې باندې مارکیټینګ کوي. نو دغسې بزنس ماډل چې ده، او د پرایویټ لیبل لپاره معلومه خبره، ته به لږ زیات اندازه پروډکټ هم اخلي، نو دې کې لږ سرمایه‌ګذاري لږ زیاته لګېږي نسبت نورو بزنس ماډلو ته. دې لپاره په پیل کې LLC ته ضرورت نشته چې LLC جوړه کړي، ولې وروسته بیا LLC ته ځکه ضرورت شته چې کله پروشات په امازون کې زیات شي، تا د امازون له طرفه ایمیل راځي چې هغه ټکس ورکوي. ټکس ورکولو لپاره باید تو LLC ولري. LLC ته جوړه کړه، LLC په واسطه به ته کولی شې نمبر او رسیل سرټیفیکټ واخلې، نو بیا ته کولی شې چې ټکس د همدې طریقه د امریکا دولت ته ورکړي، کله چې سیلز زیات شي. نو په پیل کې ضرورت نشته، کله سیلز زیات شي بیا LLC ته هم ضرورت شته. بل په دې بزنس ماډل کې موږ نیو لیسټینګ کوو، هغه پروډکټ الریډي په امازون کې نه خرڅېږي، یعنې د تا په نام باندې نه خرڅېږي، تو بیا نوی لیسټینګ کوې. د لیسټینګ مخکې خبرې کړې چې څرنګه نوی لیسټینګ کېږي، چې ته ضرورت وي په دې کې لیسټینګ نوی لیسټینګ کوو، موجود نه وي. بل په دې کې موږ پروډکټ هانټینګ کوو، په دې کې موږ پروډکټ پیدا کوو، داسې پروډکټ پیدا کوو چې هغه مو لپاره پرافیټیبل وي، ګټه کوي، زیات خرڅېږي، رقیبان زیات نه وي، په ښه قیمت یې موږ اخیستی شو، هغسې پروډکټ مو پیدا کوو. یعنې برانډ هانټینګ نه کوو، دلته موږ خپل برانډ لرو، خپل برانډ جوړوو، دې کې موږ پروډکټ هانټینګ کوو. بل په دې کې شیپمنټ پلان دواړه کولی شي، کوم بی ای کولی شي، هم بی ام کولی شي، هغه ستاسو خوښه ده. که چیرې ځای لرئ په هغه هېواد کې اوسېږئ چې هلته موږ کولی شو چې بی ام وکړو، لکه دوبۍ، سعودي، امریکا، کاناډا، انګلستان، دغه فرانسه، دغه ځایو کې بیا کولی شو موږ بی ام هم وکړو. خو که موږ چېرته ورې نه اوسېږو، مثال افغانستان، پاکستان کې اوسېږو، دلته بیا بی ام نشو کولی، بیا څخه یې بی ای کوو، د امازون ویر هاوس ته به یې لیږو. بل دا ډراپ شیپینګ، په دې کې څه ده، دې کې ګودام ته ضرورت نشته،
په دې کې خپل پروډکټ اخیستو ته ضرورت نشته، دې ته سرمایه ته ضرورت نشته، دې ته ال ال سی ته بعض ځایو کې ضرورت پیښیږي ځکه پروډکټ ته نه درکوي، بعضې وخت کې ال ال سی ته هم ضرورت نه وي، یعنې اکثرا ضرورت نه وي، موږ دا پروډکټ پیدا کوو چې ال ال سی ته هم ضرورت نه وي. او بل په دې کې موږ میوټو لیسټینګ کوو، یعنې به تیار هغه لیست موجود وي، تیار هغه برانډ پروډکټ خرڅېږي په امازون کې، موږ هغه لیست کې ځان جوین کوو، خو دلته موږ شپمنټ پلان هلته بي ایم انتخابوو، یعنې موږ داسې ورته پام ورکوو امازون ته دا یو غیر قانوني بزنس ماډل ده چې موږ دا پروډکټ په خپل ګدام کې لرو، حال داسې هغه پروډکټ موږ نه اخیستی نه لرو. کله چې تا ته ارډر راسي ته له هغه بل کس څخه یا له بل سپلایر څخه پروډکټ اخلي او هغه ارډر ادرس هغه د تا چې ارډر راغلی د هغه مشتري د کسټمر ادرس ورکوي چې هغو ته یې شفټ کړي. دا چې دا بزنس ماډل چې دا خطري هم ده، خصوصا د نوي سیلرانو لپاره ټیکنیکل بزنس ماډل ده، ځکه په دې کې امکان لري چې ستاسو اکاونټ چې ده هغه سسپینډ سي او ډي اکټیو سي، دا خطر ورسره شته، نو دې کې باید ډېر احتیاط وشي په دې بزنس ماډل کې. بل په دې په شپمنټ پلان ده، شپمنټ پلان لکه مخکې څنګه وویل بي ایم ده، په دې کې موږ بي ایم شپمنټ پلان انتخابوو ځکه دا موږ دوی ته وایو امازون ته چې دا پروډکټ له ما سره ایښی ده، حال داسې هغه موجود نه وي، نو دې ته ډراپ شپینګ بزنس ماډل وایي. دغه هغه مشهور درې بزنس ماډل دی چې په امازون کې تجارت پکې کېږي. که چیرې پوښتنه لرئ دې بزنس ماډل اړوند کمنټ یې کړئ، زما خدمت کې یم. تر بل ویډیو په لاس بارم ښه وخت ښې چارې.